په هرات کې د اسلامي امارت د واکمنۍ د استخباراتي ځواکونو ستره میړانه او کارنامه. د نوموړې واکمنۍ سرتیرو په دغه ولایت کې 3 ماشومان څنګه او له چا څخه یې ژغورلي. بلخوا د انټرنیټ بندېدو له وجې د کابل هوایي ډګر جام شوی. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مشئ. د طالب ځواکونو د چاپې او عملیاتو خبر لرو، خو پیل د انټرنیټ پر بندیز کوو. د انټرنیټي بندیز له وجې له تیرو 2 ورځو راهیسې په کابل نړیوال هوایي ډګر کې الوتنې ګډې وډې شوي دي. دا د کامیر الوتنې ته ناستې سپرلۍ دي چې همدا نن د پنجشنبې پر سحر له کابل څخه استانبول ته الوتنه لري، خو په ټاکل شوي وخت د 100 ساعتونو په تیریدو هم الوتنه نه ده شوې او سپرلۍ ایسارې پاتې دي. په خپله د کابل نړیوال هوایي ډګر انټرنیټ فعال دی، خو له ولایتونو او په ځانګړي ډول شمالي ولایتونو څخه ورغلي سپرلۍ او دغلته فعال سیلیز شرکتونه د چارو له ګډوډۍ سره مخ دي. دا مهال د افغانستان په ټولو شمالي ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ پرې دی. طالبان وایي په هرات کې د دې ډلې ځواکونو 3 یتیم ماشومان چې د خپلې میرې لخوا شکنجه او په کورني بند کې ساتل کېدل ژغورلي دي. په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف رئیس عزیز الرحمن المهاجر د دې ډلې تر واک لاندې باختر رسنۍ ته ویلي چې 3 یتیم ماشومان یې چې د خپلې میرې له لوري شکنجه شوي او په کورني زندان کې ساتل کېدل ژغورلي دي. نوموړي ویلي چې د ماشومانو میره مور یې عدلي او قضایي ادارو ته ورپېژندلې ده. طالبانو د یادو ماشومانو انځورونه هم خپاره کړي دي چې پر بدن یې د وهلو ډبولو نښې هم ښکاریږي. په هرات کې سیمه ایزو طالب چارواکو ویلي چې د تیرو 4 کلونو په اوږدو کې یې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه کسان له کورني زندان او ربړونو څخه ژغورلي دي.